السلام علیکم ملګرو څنګه ښه امید لرم چې ښه به یو ملګري تپوس کړو چې مونږ ستاسو ویلاګ وکړو خو موږ پوه نه شو نو د هغه د پوهې دپاره مونږ دا دوباره دا کوو دا د غټه قینچي ته بیلوم ویلی شي او اوس ستاسو د مخې مونږ د دې دا ونه ده دا د بار د شلتالو ونه ده اولنی نمبر شلتالو دی په دې کې دا غټې څانګې دي دا به اوس مونږ کټ کوو دا غټې څانګې اول او بیا وړې تاسو پوه کوو په دې باندې چې د دې کې بار څنګه پرېښوده غواړي په دې کې د بار د دانې کم څانګه ده کمه نه ده نو راځئ تاسو ته یې ښیو دا غټې څانګې لرې کېږي صفایي پکې کېږي په دې طریقه دغه چې دی دا تاسو دا څنګه ولې پرېښودو جي دا چې دی دې طرف ته دی وویل لکه اوله ورځې ډېر لکه باندې دا چې سیده لاړ شي د ګولایي به برابر شي او دا څومره دنګ پکاري د دې بس دا خو دې ونې د دې پورې پکار دی سوکه پورې ښه سوکه پورې دا جالی ده او دا جالی ده ښه جالی مطلب د بوټي لاندې بار دی دا لاندې ښه داسې په قلاره قلاره به یې کوو چې دا ملګري پرې پوه شي او دا ملګری به اوس بره خیږي تاسو وینئ بس تاسو دپاره موږ ورسره هم راوختو ګورو ښه دا لرې کوه ښه دا به لرې کوې دغه سوک به بره څومره ورکوې دا تاسو چې کوم ورته سوک وایي یا دا ککې ورته خلک وایي دا بوټی چې دی دا اوس کرلی دی د سوک مړه پکار دی ښه دا د غوښې مطابق د بوټي د غوښې مطابق که نه چې څونه غوښه وي بلکل ښه جي ښه دا به ډېر هم څانګې پکې ډېرې هم نه پرېږدي که نه په دې دغه کې جالۍ کې او په دې سرونو کې یو جوړې ون ښه په یو به جوړې دا چې ټول بار دی دې له وړه قینچي راځي ښه دې له به وړه قینچي وروستو راځي ښه جي ښه دا جالۍ کې ښه دا جالۍ شو دا جالۍ شو ښه جي ښه دا باره سړی دا ډبل دی دا سنګل پکار دی دا کراس ښه دا کراس دا کټینګ به هم کراس کې نیغ به یې نه وایي که نه دا کراس پکار دی دا دا په دې باندې دا لکه د باران اوبه به بیا خویږي نو دا اوبه نه اخلي او په بوټي اول خلک خفه کېږي چې یاره دا خو بوټی خراب شو او دوی غونډ نه ارتاو کو خو دا یې ډېره فایده وي که دا یې ونه کړه نو دا بیا هسې ځنګلي شي دا به دننه راشي بیا دا بوټی به دننه راشي دا بهر تللی دا به دننه راشي دا کم شلتالو دی سپرین کراس اولنو نمبرو کې راځي ملګرو دا ډېر زیات ښکلی دا دی ویډیو تاسو ته ما ښودلی هم ده زما په مخکې ویلاګو کې پروت دی د دې دانه ډېره زیاته ښکلي دا تاسو وینئ دا د غټې قینچۍ کار پکې شروع دی مونږ هم دې ونې ته راختلي یو ورسره چې تاسو دا ملګري پوه کړو ښه دا درې دي د دې نه به دوه وباسي یو به پرېږدې که هر یو پرېږدې خو چې دا ونې ګولایي پې برابر وي صحیح صحیح دا به ته لرې کړي ملګرو دا تاسو وینئ امید ده چې پوهېږئ به پرې دې کې ښکلې دانې ملګرو دا دا لښته نه ده دا په فوکس کې راځي خو دا به تاسو وینئ د دې بار ډېر زبردست دی د دې دا تاسو ته اوس ښایي په وړې قینچۍ کې خیر ښه دا باغ تاسو ملګرو وینئ دا سوات دډهاره ښه دا کټ شو دا تاسو ولیدئ دا یو د دې یو دغه وشو د غټې قینچۍ کار یې وشو د وړې پاتې دی اوس به تاسو ته وړه قینچي هم ښیو او بار طریقه به ته هم پوه کوو چې دا بار پرېښوده غواړي دا داسې کول غواړي راځئ ملګري راغواړو چې دا اوس وړه قینچي په دې کې وکړي دا وړه قینچي ده اوس به په دې کې په دې باندې نور کار کوو مونږ اوس نو اوس ملګري دا مونږ پوه کړه چې دا اوس په دې کې بار کم یو دی او
دا څنګه بار دی دا نری دا بار چې دا لکه کمزور په دې سره دا یو غوټۍ دی خدای یو غټی دا د دې په دا د دې په چې دا پری خو د دا ډبل دا خبر دی لکه دا خبر دا څنګه دا خولي دانه ده کولی دا نه ملګرو دا مونږ هم پوهیږو په دې کار برکه باندې او تعلق ساتو د باغونو سره نو دا ډیر خبر نسی دا کم چې پیړ برکه کنه مطلب نو د دې په ځای د نری په ځای د دې نری په ځای د دې دانه راغلي د دې سر ته کنه جی او یو د دودی خدا چې دل زور ورکین دا ډیر ټایم ولې دې په ځای دا تل لري شي او دا پرې خو د شي دا غټ برکه نه بده کې ډیر خو مزناک بار وي قلاره قلاره کټینګ کوي وچ ټیم نه کوي او وچ مونږ پرې نه وچ خو څه پیدا نه کوي جاخه جوړې په بوټي کې خاملګری دا څنګه حساب دی دا غټه څنګه را بده کې خدا ډیر شي دي کنه دا تاسو لیدل شي دا خو یو بلوم دی دا ډیر شي دي جی دا په یو څنګه کې راغلی نه دا به ته څومره پرې دی بده کې چې یار دا په دې باندې دا پوره دی په دې څنګه ګوره دا بدل شي ها ٹھیک شو خپل بار پرې او اجاله دې بیا خپرې دې نه بیا سینګل ها دا ډبل دی نو ملګری وای چې تاسو په پوښیو چې یار خبرې دی نو لګ بار پیا چو چې دانه غټي بیا په منډای کې الته چې څنګه کریټ کولاو شنو خلک خوخی چې دا غټه دانه دا اوس دودی دا کچلر کې ها وړي کې دلاړو وچ خندې دا تیم ها دا تیم لاړو دا وې سنگل پاتې دی دا ګوره دا وړي کې بار نه دا دانه نه راکړي خدا نه دې پسر کې دا ګوره یو دانه دی دې پدې چې دا پسر شي جوړ کړه دا کچ بچي تی وې دا وړي کې تی لری کې لړکې خاجه بار برابر صحیح نو ملګر تاسو په امید ده چې پوښیو لګ ډیر داونه چې اوس دا څومره ګوره ښکاری تاسو ته الکان لګیا دي دا چې اوس کټ شي لکه په وختو کې چې سړی کار وکړي او وخته ښکلي ښکاري شي دغه شان دا بوټی بیا ډېر زبردست ښکاري شي تاسو به وګورئ خدا به لند مطلب وګت به څومره پرې دی او لنډه به څومره مطلب چې بار جاته نه دوه پکار دی خادونه وګت پکار دی چې بارس کا بار د دینه کمه دانه کولی وګوره دا 1 2 3 حاجی د دې پور راشه ها دوه لند پکار دی صحیح دا ټریپل نه وګوره 2 ها دام دې دا لاړې دا کټه لاړې ټول د دې دا څومره ښکلی ښکاره شو اوس داسې زبردست ډېر ښکلی او دې دپاره تاسو د منګولې اچولي دي دا چې دا لاس نه خرابوي ښه دا وګوره دا لاس چې منګولې نه وي نو دا بیا خوږېږي او لاس کرښې شي دا دننه به جاخو کې لاس منډل دي که نه ښه په دې کې کم خاخ چې کچی او یا ډېر لرې راغلی هغه به نږدې کوو هم په څانګو کې خو بل ملګری هم کیدی شي چې دی ورته لاس کېږدي نو ناسنګ پرې رامات نه شي ځان خوږ نه کړي په پارسنګ هم کېږي په سټول هم کېږي هغه ډېر ټایم علي او دا خو مینول سیز دی تاسو یې نه یو ملګري ورته نیولی دی بل کار کوي نو تاسو دغه امید ده چې تاسو دغه ونه اوس ولیدلي چې څومره ښکلې شوه څومره راغونډه شوه ښکلې او څومره مزه یې وکړه بار پې په حساب پروت شو
نو ملګرو تاسو ولیده امید ده چې تاسو پوه شوي یئ یو ملګري پکې سوال کړو د هغه دپاره موږ دوباره دا وکړو خو چې څوک شوق لري بوټي سره دا کار کوي مطلب دا باغونو په کار پوهېږي نو هغه ډېر زر پوهېږي خو که ملګری چې نه پوهېږي نو هغو دپاره موږ دا پوه کړو چې یاره پوه شي په نوې طریقه باندې موږ دغه ولاګ تاسو ته بل جوړ کړو چې تاسو ښه پوه شئ دا اوس بل بوټي ته دوی راله دغه شان دا ټول باغ دی دا کېږي هم په دغه طریقه باندې روان دی او د کتلو او د مینې مو ډېره مننه امید دی چې نور ښه ښه ولاګ تاسو له راوړو تاسو وګورئ او سبسکرایب کړئ زموږ چینل ګورئ مخکې که کېږي درنه نو شیر کولی هم شئ شیر کړئ ملګرو سره زمیندار ملګري پکې ډېري خاص کر باغوانان چې نه پوهېږي هغه به پوه شي او ډېره مننه د راتلونکي ولاګه پورې د الله په امان